د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو په اړه د دریځ بدلون د دې ډلې په فعالیت پورې اړه لري. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د العربیه تلویزیون سره یوه نوې مرکه کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د ایران د راپور له مخې مسعود العربیه تلویزیون ته وویل چې دا ډول بدلون د افغانانو په وړاندې د دغې ډلې له چلند او تګلارې سره تړاو لري. هغه وویل طالبانو د ولسي مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې او د سولې او ثبات لپاره یې زموږ وړاندیزونه له پامه غورځولي دي. هغه په دوام وویل چې له همدې امله د طالبانو په وړاندې زموږ دریځ نه دی بدل شوی. هغه وویل چې څو ځلې یې له طالبانو غوښتي چې په دولتي جوړښت کې دې نورې ډلې او قومونه هم شامل کړي، خو هغوی دا وړاندیز رد کړی و. مسعود په دې خبره ټینګار سره چې دی هیڅکله د افغانستان په هیڅ حکومت کې نه و او د خپل هیواد د فساد او وژونکو نظام برخه نه وه، او ویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره یې هیله لرلې چې د دوی حکومت به د خلکو مشروعیت ترلاسه کړي او د خلکو لپاره په فرصتونو برابر کړي. سیاسي ګډون خو طالبان د ټولو ډلو او توکمونو د ګډون مخه ونه نیوله او همدا هیواد کې یو مطلق عنعنه پوځ جوړ کړ چې د افغانستان له اسلامي او ملي ارزښتونو سره مخالف و. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ په دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان.